لومړی قدم کې موږ او تاسو راځو سرچ ته کروم لیکو کروم ته داخلي وي یو ځلې کله چې کروم ته داخل شو دلته ما مخکې جیمیل اکاونټ موجود تقریبا ارسلان ګلستان و مختار و کمال خان په نوم څلور جیمیل اکاونټونه را سره موجود دي زه راځم ګلستان په نوم جیمیل اکاونټ ته داخلیږم دغه جیمیل اکاونټ ته زه داخل شوم تاسو چې کوم ایمیل ولرئ یا جیمیل اکاونټ چې ولرئ په همغه باندې تاسو کولی شئ ساین اپ کړئ خب اوس دلته خالي راشئ ولیکئ چې چاټ جی پی ټي چې مو ولیکله انټر یې کړئ تاسو ته په مخ هغه اول لینک کې چاټ جی پی ټي چې کېږي تاسو ته راځي تاسو لیدلی شئ دغه کله چې راغی کلیک ورباندې وکړئ دغه اول لینک باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې کلیک مو وکړله نو چاټ جی پی ټي تاسو ته خلاصیږي اوس فلحال موږ تاسې اکاونټ پکې نه لرو تاسو لیدلی شئ دغه برخه کې چې دی د چاټ څخه مطلب نیو چاټ باندې کلیک وکړئ یو نوی چاټ موږ ته خلاصیږي نوی چاټ یعنې دغه یو بل صفحه خلاصیږي بل دغه ساحه کې موږ تاسو کولی شو همدا اوس بغیر ایدي څخه چې موږ تاسې اکاونټ پکې جوړ کړو ورکولی شو چې ورسره چاټ وکړو خو که چیرې اکاونټ جوړ نه کړو یو مشکل دا دی چې کوم چاټ چې موږ تاسې کوو هغه سیف کېږي نه مطلب ذخیره کېږي نه یعنی هیستوري کې نه ذخیره کېږي او موږ تاسې بیا چیک کولی نه شو نو کوشش وکړئ اول قدم کې یو ځلې ساین اپ کړئ یعنی اکاونټ پکې جوړ کړئ ساین اپ باندې کلیک کوم زه کلیک ساین اپ باندې کوم یو شی به انتظار کوم چې ماته دا هغه د ساین اپ کولو مینو خلاص شي اوس دلته مانه ایمیل ادرس غواړي کریټ ان اکاونټ او دلته لاندې لیکلی راته کنټینیو ویت ګوګل سمه ده زه چې باندې کلیک کوم کنټینیو ویت ګوګل ځکه د ګوګل اکاونټ خو دغه ده که نه زه وایم چې دغه ایمیل ادرس باندې زه غواړم چې اکاونټ جوړ کړم هغه لیکل نه تېرېږو خالي کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک کوو یو شی باندې زه انتظار کوم چې هغه کومه بله مینو یا صفحه چې ده هغه ماته خلاص شي هلته لوډینګ ورباندې روان دی دا اپشن باندې کلیک مو کړی دی باید موږ ته وایي چې مطلب تاسو دغه یاست او که نه زه وایم چې همدغه یم کلیک ورباندې کوم تیار انتخابیږي او کنټینیو باندې کلیک کوم کله چې کنټینیو باندې کلیک وکړو اوس موږ ته یو بله مینو هم راخلاصېږي تاسو لیدلی شئ اوس موږ ته وایي ټیل اس اباوټ یو مثلا نوم ګلستان بهار بردي غواړي موږ نه صحیح ده مثلا منډ ولیکو منډ چې د دوهم ده او ډې چې ده مطلب دا د درویشتم دی 2000 فرض مثال دوهم دا زموږ تاسې زیږېدو کال یا بردې شو اګري باندې کلیک کوو مخته ځو دا مې د یاد نه ونوځي موبایل کې هم په همدغه شکل باندې دی خو موبایل کې هم که چیرې غواړئ اکاونټ پکې جوړ کړئ نو په همدغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې اکاونټ پکې جوړ کړئ کله چې اکاونټ جوړ شو دغه مینو سره تاسو مخامخ کېږئ تاسو ته یو ښه راغلاست هم وایي خپله چټ جی پي ټي بل دې خوا ته ستاسو اکاونټ دی ګلستان بهار په نومه تاسو لیدلی شئ کسټمایز چټ جی پي ټي او سیټینګ نور برخې لري او لاګ آوټ آپشن هم موجود دی بل دې خوا ته زه کولی شم سرچ ورکړم صحیح شو که تاسو نه یاده وتلې نه وي ما تاسو ته یوه خبره یاده کړه په هغه کې چې مثلا پرومپټ سمه ده چې پرومپټ چې شته وایي هغه خبره مې تاسو ته یاده کړله یو اصطلاح وه د پرومپټ په نامه یعنې کوم لیکل چې موږ تاسې کوو په چاټ جی پي ټي کې هغه ته موږ پرومپټ وایو نو د پرومپټ اصطلاح باندې لږ خبرې به وکړو ګورو زه دلته یو پرومپټ ورته لیکم تاسو خپله وګورئ اوس دغه کوم لیکل چې زه اوس ورته کوم د شی د خپله پرومپټ دی صحیح شو زه اوس لیکم چې what is prompt انټر باندې کلیک کوو اوس موږ ته د خپله شی کې سرچ ورکوي ګورئ a prompt is basically a required to instruction given a computer program or system for me it's what you type to get the conversation مثلا زه لیکم چې what mean prompt for you مثلا دا مو ولیکل for me a prompt is the message or question you type to start our conversation ask for assistance it's what you say to get things rolling مثلا دا
کوم څه چې موږ تاسې سرچ مو ورکړل هغه ځواب شو. اوس دلته راځو اوس د پرومپټ څنګه موږ تاسې یو ښه پرومپټ ولیکو. اول دا پوښتنه موږ تاسې ځوابوو څنګه یو ښه پرومپټ موږ تاسې لیکلی شو. ګورئ لیکم چې how do I write a good prompt for you. یو سوالیه علامه هم ورکوم انټر کوم. اوس موږ ترې پوښتنه کوو چې څنګه موږ یو ښه پرومپټ ولیکو. مطلب کله چې یو موضوع غواړو چې تشریح منظم ډول ډسکرایب شي تشریح شي نو هغه باید کوم خصوصیات ولري نو هغه پوښتنه مو ترې وکړله. اوس موږ ته ګورو چې کوم ځواب ورکوي موږ ته. سمه ده. تاسو لیدلی شئ اول be specific clearly state your question or request. خپل پوښتنې یا درخواست وایي تاسو باید واضح ولیکئ او همدارنګه کوم پیشنهادونه چې دلته لیکلي دي هغه موږ تاسو کولی شو چې په دې شکل څنګه کوو موږ تاسې مخته لاړ شو. نو خبره هم دلته دا ده چې مطلب څومره چې دقیق تاسو لیکلی شئ او غومره دقیق ولیکئ. فرض مثال دلته مثال یې خپله درکړی دی. خو for example instead saying what's the matter with the weather like you could say can you tell me the weather مثلا forecast for New York City tomorrow. دلته وایي څومره چې پوښتنه تاسو دقیق کولی شئ هغومره دقیق پوښتنه تاسو وکړئ هغومره دغه سرچ انجین په همغه شکل باندې کار کوي. ګورئ مثلا زه یو خپل پوښتنه کوم. زه وایم چې explain those example with explain those with example. زه چې هر یو چې دی ما ته شی وکړه د یو مثال سره راته وایي ښیه. نو اوس دا راته د یو مثال سره هم شی کوي راته تشریح کوي. پرومپټ مثلا be specific د مثال درکوي تاسو ته هر یو ته ځان ته یو شی ورکوي تاسو ته مثال ورکوي. مثلا پرومپټ I need help with brainstorming ideas for marketing campaign. اوس دلته مثال ده. اوس explanation مثلا کچیرې سپیسیفیک کې راخلی په دې شکل پروواید باید په شکل وي ask directly. مطلب د هر یو کې دغې پوښتنې شی ښودلی دی مطلب تشریح یا مثال هم ښودلی. تاسو کولی شئ په دې شکل کمیونیکیشن ورسره وکړئ یا چټ ورسره کولی شئ. سمه ده په دې شکل. خب اوس راځم زه یو نوی چټ خلاصوم. دا باندې کلیک کوم نیو چټ خلاص شو. ماته وینئ هغه مخکینی چټ لرې شو اوس د پر ځای دغه یو چټ ماته راغی. سمه ده. how can I help you. مثلا زه ښیم چې act as a doctor. مثلا داسې رفتار وکړه لکه ته یو ډاکټر یې. سمه ده. داسې یو سرچ ورکوئ ګورئ په دې شکل استفاده تاسو ترې وکړئ. خو act as a doctor مطلب داسې زه ورته وایم چې ته داسې یو چل وکړه داسې یو رفتار وکړه داسې وبرېښي ته لکه یو ډاکټر یې. هغې نه وروسته ورته ښیم چې I have headache. تاسو که چیرې هغه کې غلط هم شئ بیا د خپله صحیح کوي. خو I have headache لیکم which fruit is good. I'm not a doctor, but I can offer some general advice. If you are experiencing a headache, it could be due to virus reasons such as مختلف ډول تاسو هغه ښودلی سټریس او ټینشن او مختلف نور څیزونه دلته تاسو یې ښودلی دي. خو بل راځم یو بل چټ هم خلاصوم. ګورئ دلته هسټري کې تاسو ذخیره کېږي هر څه. خو بل زه سرچ ورکوم لیکم چې
مثلا write me مثلا write me a professional دا کچیر مشکل و کلیک ور باندې وکړل د خپل راځي professional email for job vacancy خالي دغه لیکم خو دغه لاند معلومات مکمل پوښتنه نه ده لاند معلومات اوس خالي انټر کوئ ګورئ یو منظم ډول ایمیل تاسو شي لیکي دا تاسو ته لیکي تاسو کولی شئ بیا مطلب مختلف وظیفو دپاره ثبت نام وکړئ هغه کوئ تیار سبجیکټ لري اپلیکیشن 4 هغه جاب ټایټل چې کوم وظیفې دپاره تاسو اپلای کوئ جاب ټایټل به ورته ولیکئ پوزیشن مثلا د کمپنۍ نوم به ورته ولیکئ همدارنګه هایرینګ منیجر نوم چې ده هغه به ورته ولیکئ هایرینګ منیجر همغه د کمپنۍ نوم تاسو ورته ولیکئ همغه صحیح ده او بل یا دغسې خالي خاص دغه هایرینګ منیجر ولیکئ چې نوم تاسو د هغه هایرینګ منیجر نوم نه وي زده خالي کمپنۍ نوم ولیکئ یا خالي هایرینګ منیجر ولیکئ خلاص ډېر هایرینګ منیجر اوس دلته بیا مختلف نور لیکل راځي ګورئ مثلا دې خواته انټرست ان د جاب ټایټل پوزیشن ډېر منظم ډول تاسو دغه ایمیل لیکي چې هیڅ ستونزه به هم نه وي مطلب که تاسو خپله هم ولیکئ په دې شکل نشئ لیکلی هغه ګرامري مشکل هر څه ته د په کتو باندې تاسو ته برابروي خو په ځینو وختونو کې کله کله یو نیم څیزونو کې مشکل راځي او خو دلته خپله مې ښودلی هم د لاندې ساحه کې چټ جی پي ټي کین میک میسټیکس check important information نو دلته ښودل چې کېدای شي کله کله مشکل سره مخامخ شي نو داسې هم نه ده چې پوره مکمل ډول د پوره معلومات موږ ته لیکي مشکل کېدای شي کله کله د مشکلات سره هم مخامخ شي ده خو دلته کار یې ونه کړو زه دوباره ریجنریټ باندې کلیک کوم چې دوباره راته جنریټ کړي دغه دلته تاسو کتلی شئ ډېر تیز کار وکړو خو کله دغه ستاسو انټرنیټ پرې پار کوي که نه انټرنیټ څومره تیز وي هغومره ډېر ښه تیز کار کوي تاسو ګورئ سبجیکټ اپلیکیشن فور جاب ټایټل پوزیشن دی ډیر هایرینګ نیمز دی وینئ دلته منظم څو کټګوري باندې تاسو لیکلی کوم ځای کې چې تاسو نه معلومات غوښتي دي هغه منظم شکل باندې تاسو پرې ورته ولیکئ اوس ته کولی شم چې دغه ټول داسې کاپي کړم کنټرول سی پوسټ کاپي ترې راخلم ته راځم ورډ پروګرام خلاصوم ټول راوړو ورډ پروګرام ته شیر کوو موږ تاسې پیسټ کوئ دلته کنټرول وي پوسټ ته کلیک کوو پیسټ کوو وینئ په دې شکل باندې څنګه شو موږ ته دغه راغی نو په دې شکل تاسو کولی شئ چې څنګه وکړئ د نه تاسو استفاده وکړئ ډېر اسان دی د منظم شکل کولی شئ تاسو د نه استفاده وکړئ وینئ یا تاسو کولی شئ سیده کاپي کړئ یوسئ یا دلته ایډیټ وکړئ لږ څه نه هغې نه وروسته بیا یوسئ چېرته جیمیل ته یوسئ هلته بیا کار ورباندې وکړئ خو دلته چې څومره پوښتنه چې تاسو کوئ ایکسپلین کوئ لکه خپل دلته تاسو ته وښودو که نه د هغه اول ساحه کې چې کومه پوښتنه چې تاسو کوئ دا مشخصات باید ولري مشخص وي مختلف مطلب مثال هم دلته تاسو درکو چې پوښتنه باید دقیق ولیکئ څومره چې پوښتنه تاسو دقیق ولیکئ هغومره تاسو دقیق ځواب درکوي خو مثلا بل لیکم چې write a professional CV دلته موږ تاسو دا لیکو هغې نه وروسته انټر کوئ تاسو کتلی شئ وینئ ډېر منظم شکل باندې تاسو ته څنګه ولیږم یو منظم CV تاسو ته ورکړه وینئ مثلا دې خواته دا څیزونه ولیکئ یو نیم مختلف مشخصات ابجکټیو لري اوس دلته کوم مشخص هغه وظیفه خو هم نه دی هغه کړی که نه مشخص کړی خو هم نه دی اوس زه یو وظیفه هغه لږ مشخص کوم ګورئ لیکم چې write me professional
ایمیل چې CV for چی شي لیکم مثلا for job title مثلا لیکم اوس مثلا د job د هغه عنوان چې د څه شو job title مثلا HR یا human resource اوس دا لیکم مثلا human resource لپاره ماته شی ولیکم اوس تاسو ته اول objective درته ولیکم یعنی ستا پروفیشنل سمری تاسو ولیکله ایجوکیشن برخه کې تاسو داسې ولیکم منظم شکل ډېر کوم معلومات چې تاسو غواړئ ډېر هر څه درته منظم کوي برابروي د دې نه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ وینئ داسې سکلز درته ولیکم چې تاسو خپله بالکل تاسو ذهن کې هم نه راځي چې په هیومن ریسورس برخه کې دا سکلز یا مهارتونه مهم دي او که نه دي مهم ګورئ هر څه درته منظم ولیکل دا کاپي کوئ بیا یو څه ورډ ته یا مختلف پروګرامونو ته لږ ډیزاین میزاین ورته ولیکئ دغه ساده هم استولی شئ په دې شکل تاسو کولی شئ چې دا څیزونه څنګه کوئ برابر کړئ یا که زه کولی شم چې مثلا یوټیوب دپاره مثلا زه لیکم چې write me professional چې لیکم a professional حالات شو خو ښه کلیک ور باندې کوئ دلته لږ ودرېږئ چې professional caption څه شو یا subtitle for teaching for YouTube video title is graphic مثلا what is ChatGPT انټر کوم ولان کوچنی سبټایټل درته ولیکو unlocking the power hub ChatGPT exploring the capabilities in application hub OpenAI language model خو دوستانو دا و د ChatGPT استفاده انشاءالله اکثر څه تشریحات مې پکې ورکړله د صحیح سرچ ورکولو په خاطر تاسو کولی شئ چې موضوع څومره چې مشخص کولی شئ دقیق کولی شئ هغومره تاسو ته دقیق معلومات پیدا کوي دا صحیح ده نو هغه څومره چې ښه اکسپلین کوي موضوع هغومره دقیق معلومات تاسو ترلاسه کولی شئ تر بیا په خدای مو سپارم ښه وخت